یو ملګری دا پوښتنه کړې ده چې بعضې عطرونو کې الکوهلي کم عطر کې چې الکوهل شاملي نو آیا دغه روا دي که نه دا نجس دی او که دا پاک دی دا مسله علامه خالد سیف الله رحمانی صاحب کړی دا دا کتاب دی حلال او حرام مکتبه د صداقت کتبخانه کندهار دی کې محترم و صفحه ده 122 دی ځای کې وایي په الکوهل کې ګډ شوي دواګانې او عطرونه دی وایي رستو دا ډول الکوهل شراب ګرځي او د شراب کېدو له کبله حرام هم دی او ناپاک هم دی چې کله هم صحیح نه دي او پر بدن